د کندوز د شیرچي لویه لار هغه لویه لار چې په تیرو شلو کلونو کې د تیر حکومت له لوري ورته هیڅ ډول کومه پاملرنه نه وه شوې، خو تازه د اسلامي امارت لخوا دغه سړک د اساسي رغولو لومړنۍ چارې پیل شوې. په ورته مهال د شیرچي ولسوالۍ سیمې چارواکي وایي چې د دغه لویې لارې د پاتې 10 کیلومتره لومړني تخنیکي سروې پیل شوي او ډېر ژر به د قراچونې چارې هم پیل شي چې په بشپړېدو سره به د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې سړک په چیر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ به په ډېر سمه توګه د کندوز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي. بل لور ته د شیرچي ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت له دې ستر ګام څخه مننه او قدرداني کوي او زیاتوي چې د دې لویې لارې په جوړېدو سره د دوی ډېرې ستونزې هوارې شي. خوشحالي څرګندوي چې دا موږ ته دا یو غټ اقدام او یو غټ کار وکړو. د هر ولس ټول انشاءالله دې برخورداره ده، ځکه د موږ مریضان په ډېره سخته او په مشکلاتو کې له مرګ په هغه ته رسېدی شي کندوز ولایت ته مرسول. اوس چې دا سړک کړي شي انشاءالله د 10 یا 15 دقیقو لار ده، مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او زراعي غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو بختور اقدام ده. بدر لله الحمد د ارشیدي سړک چې باقي پاتې 10 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالیې وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې به د خلکو ستونزې ډېرې حل شي. د کندوز د شیرچي ولسوالۍ د لویې لارې د پخولو چارې په داسې حال کې پیل شو چې د اسلامي امارت رهبري تل په هیواد کې د لویې لارو د رغولو او د عامه پروژو پر پلي کېدو ټینګار کړی.